سلامونه. زه نه غواړم چې یو کس کم راولم او یا د هغه په اړه باندې داسې بد یا الفاظ وکارومه. خو بعضې وخت کې د انسان مجبوریت راځي ځکه چې بعضې خلک د پښتون تصویر نړیوالو ته غلط وړاندې کوي، نو د هغه د مخنیوي دپاره بیا سړی مجبوریږي چې یو څه ووایي. زه دا خبره کومه چې دا سړی چې دی د شاهد په نوم باندې دا تصویر ته بیا لږ وروسته خپرومه، دا نه اواز لري نه کوم انداز لري، یو څو کیدای شي پیسې ډېرې ولري او د دې په زور باندې دلته دغې فیلډ کې مثلاً پاتې شوی دی، او بل دا ده چې د ده تر څنګ کومه هغه بوټ پالشي چې هغه بوټ څټي او بوټ وله پالش کوي، نو هغو دوی ته حتمي دا ویلي چې ته سم شی. که چیرته یې نه وی ویلی او ورته ویل شوې دا وی چې یاره تا سره دا زیب نه کوي او بالکل شرمول کوي، نو زه باور لرم چې ده دا کار نه کاوه. نو دا چې پړی شلولی دی او دلته د پښتنو تصویر غلط وړاندې کوي او استعداد هم نه لري، نو په دغې حساب باندې مو حق جوړېږي، فرض جوړېږي چې د مخه ونیول شي تر څو د پښتون غلط تصویر وړاندې نه شي. بل دا خبره ده چې بدرمنیر صاحب رب دې وبخي، یو اواز یې لروده، یو انداز یې درلوده، همدغه رقم آصف خان صاحب هم همدغه رقم و چې ډېر ښکلی او واقعا هغه د که نعمت سرحدي واخلو یو هغه ویلیم رول به یې لوباوه، نو یو انداز یې درلوده. نو همدغه رقم دا اوسني عصر کې اوسني وخت کې د جهانګیر چې دی یو انداز لري، دا چې بې کیفیته مواد ورکول کیږي او یا مثلا غلط پروډوسران او دا خلک لري، نو دا یې چې مثلا بدنام شو په بعض شیانو باندې، اما ده کې خپل هغه استعداد و، که چېرته حکومتونه ورته جوړ وي، پښتانه ټولنه ورته جوړ وي او پروډوسران صحیح وي، نو دوی ته بیا ښه دغه جوړاوه، نو په هغې سره بیا د دوی هغه لکه شاهرخ خان او امیر خان ترېنه جوړېدل، یعنې دومره شهرت یې ترلاسه کاوه او زه باور لرم چې هغه کې بیخي استعداد زیات دی، خو متاسفانه چې هغه رقم دغه ورته نه دی شوی. نو زه د دې شاهد نه د دې دغه کومه هیله کومه چې د خدای تعالی نه وویرېږه، شرمول کوي او د دغې حق نه لري، ځکه چې دې سره د پښتون تصویر ته غلط وړاندې کوي او دا دې حق نه جوړېږي. مننه، ما ته راکړئ اجازه، پر هم سپارم. ښاد او اباد او سرلوړی او کامیاب اوسه.